نو خواخي ته په انګلیش کې ویل کېږي مدر ان لا. انګور ته په انګلیش کې ویل کېږي ډاټر ان لا، او په اردو کې انګور ته ویل کېږي بهو. نو یو شو خواخي او یو شو انګور، او د دې نه بیا څه جوړیږي؟ غوبل د خواخي انګور. تاسو باغ ډرامه کتلې وي کنه. سانډو مونږ هغه ته وایو کله چې دوه خويندې وي او هغه دوانه واده شوي وي، نو د هغه دوانو خويندو چې کم خاوندان وي نو هغه په خپل مینس کې سانډوان وي. صحیح ده؟ یو د یو سانډوي او بل د بل سانډوي. صحیح ده؟ نو هغه میرنې رور چې په کم کې یا پلار یو وي، صحیح ده، مشترکه وي، په شریکه باندې پلار وي او یا مور یو وي، نو هغه ته په انګلیش کې ویل کېږي هاف برادر. کله چې د یو سړي دوه خزي وي نو هغه دوانه خزي په خپل منځ کې د یو بل بني وي، او تاسو ته پته ده چې بني د یو بل سره څه کوي. بني ته ویل کېږي په پښتو کې. په انګلیش کې بني ته ویل کېږي کو وایف. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش یو ډیر اهم ټاپک شروع کړی دی د رشتو د نومونو په باره کې. د دې مونږه پارت 1 2 او 3 الریډي کړی دي چې په هغې کې مونږه د مور او پلار، ډرنیکا، ماما، ترور، د ترور زامن، دا زمونږ چې څومره فیملی ده او زمونږ چې کومه ایکسټینډډ فیملی ده نو دا مونږ الریډي کړی دي. که چا تر اوسه پورې هغه نه یې کتلې نو مهرباني وکړئ پارت 1 2 او 3 هم اول وګورئ. نننی لیسن زمونږ دی پارت نمبر 4 او انشاءالله دا به زمونږ د دې ټاپک آخري لیسن وي. په نننی لیسن کې به مونږه زمونږ چې کم سخرګنۍ ده او زمونږ چې کم میرنی خاندان دی د دې په باره کې به مونږ ټول نومونه په دریو ژبو کې زده کوو، په پښتو، اردو او انګلیش کې. ښه نو راځئ مونږ خپل لیسن شروع کوو. اول به مونږ کوو زمونږ چې کم سخرګنۍ ده. صحیح ده؟ سخرګنۍ ته په انګلیش کې ویل کېږي ان لاز، یعنی د ښځې د سایډ نه چې څومره هم خاندان زمونږ وي نو هغې ته ویل کېږي ان لاز. په پښتو کې ورته مونږه سخرګنۍ وایو او په اردو کې ورته ویل کېږي سسرال. سسرال. اوس په سخرګنۍ کې زمونږ په لیست کې اولنۍ رشته زمونږ راځي زمونږ خواخي او سخر. خواخي مونږ هغې ته وایو کوم چې زمونږ د کور والو مور وي، او سخر مونږ هغې ته وایو کوم چې زمونږ د کور والو پلار وي. نو دا زمونږ خواخي سخر شوله. په انګلیش کې خواخي او سخر دوانو ته په شریکه باندې یو ټکی ویل کېږي او هغه دی parents in law. parents in law یعنی دا زمونږ د قانون مطابق دا زمونږ مور او پلار دي، زمونږ پیرنټس دي. صحیح ده؟ ان لاز چې څومره هم نومونه راځي د دې ټولو سره به خامخا ان لاز لیکل کېږي، ځکه چې دا زمونږ د کور والو د طرف نه دا رشتې جوړیږي. نو د هر یو نوم سره به تاسو خیال کوئ په دې ټول لیست کې به ورسره ان لا به ورسره خامخا راځي. صحیح ده؟ اوس پیرنټ ان لا زمونږ خواخي سخر شوله، او په اردو کې به پیرنټس ان لا خواخي سخر ته ویل کېږي ساس سسر. اوس د دې نه پس که فرض که مونږه د خپل سخر په باره کې ذکر کوو نو د سخر دپاره په انګلیش کې ټکی راځي فادر ان لا. فادر ان لا. او په اردو کې سخر ته ویل کېږي سسر. سسر. او دغه شانتې بیا زمونږ راځي خواخي. اوس خواخي زمونږ چې کم د کور والو مور ده نو خواخي ته په انګلیش کې ویل کېږي مدر ان لا. مدر ان لا یعنی دا زمونږ بالکل د مور په شانتې وي. او خواخي ته په اردو کې ویل کېږي ساس. ساس. بیا د دې نه پس راځي زوم. زوم مونږ هغې ته وایو کم چې زمونږ د لور خاوند وي، نو هغې ته مونږ په پښتو کې زوم وایو. اوس زوم ته په انګلیش کې ویل کېږي سن ان لا. سن ان لا. نو زمونږ د زوی په شانتې دی نو ځکه دې ته ویل کېږي سن ان لا. په اردو کې زوم ته ویل کېږي داماد. داماد. بیا د دې نه پس راځي انګور. انګور مونږ هغې ته وایو کوم چې زمونږ د زوی ښځه وي، د زوی کور والا وي، نو هغې ته مونږ انګور وایو. انګور ته په انګلیش کې ویل کېږي ډاټر ان لا. ډاټر ان لا یعنی دا زمونږ بالکل د لور په شانتې وي نو ځکه هغې ته ویل کېږي ډاټر ان لا. او په اردو کې انګور ته ویل کېږي بهو. بهو. نو یو شوه خواخي او یو شوه انګور، او د دې نه بیا څه جوړیږي؟ غوبل د خواخي انګور. تاسو به هغه ډرامه کتلې وي که نه. ښه د دې نه پس زمونږ راځي اوښې. اوس اوښې مونږ په پښتو کې دوانو ته وایو. کم چې زمونږ د خور خاوند وي، صحیح ده، نو هغه ته هم مونږ اوښې وایو. او کم چې زمونږ د ښځې ورور وي نو هغه ته هم مونږ اوښې وایو. صحیح ده؟ نو دا دواړه زمونږ اوښې دي. نو په انګلیش کې هم د دې دواړو دپاره یو نوم راځي او هغه دی brother in law. brother in law.
او په اردو کې کم چې زمونږ د خور خاوند وي نو هغه ته ویل کېږي بهنوي. او کم چې زمونږ د ښځې ورور وي، زمونږ وښې وي خو زمونږ د ښځې ورور وي، نو په اردو کې هغه ته ویل کېږي سالا. خو دا سالا تاسو به خیال کړی وي د ډېر مودې نه دا سالا خلک یو قسم له کنځل جوړ شوي دي. نو د سالا خو یو رشته ده، صحیح ده، دا یو نوم دی. د دې دویم نوم هم شته دی او هغه دی برادر نسبتي. برادر ویل کېږي ورور ته، صحیح ده. نو د ده سره زمونږ نسبت د څه دی؟ یو قسم له زمونږ د رور نسبت دی د ده سره، نو ځکه دې ته برادر نسبتي هم ویل کېږي. نو که څوک سالا استعمالول نه غواړي نو د هغې په ځای باندې تاسو برادر نسبتي هم استعمالولی شئ. ښه، اوس دا اوښې خو و برادر ان لا، خو د دې نه علاوه نورې هم زمونږ د سخرګنۍ ډېرې رشتې داسې وي چې هغې ټولو ته هم برادر ان لا ویل کېږي. په انګلیش کې د ټولو دپاره هم یو نوم دی. چې کومه رشته هم زمونږ د ښځې د سایډ نه جوړېږي او هغه کس نارینه وي نو زیاتر په انګلیش کې هغې ټولو دپاره راځي برادر ان لا، ټولو ته برادر ان لا وایي. خو په پښتو کې او په اردو کې د هغې دپاره ځان نومونه دي. مثال په طور زمونږ لیور وي که نه، مونږ وایو دا زما لیور دی. لیور ویل کېږي کوم چې د خاوند رور وي نو هغه ته لیور مونږ په پښتو کې وایو. نو اوس لیور ته په انګلیش کې دی ته هم برادر ان لا ویل کېږي او په پښتو کې ورته لیور ویل کېږي. او په اردو کې بیا د دې دوه ځان نومونه دي. په پښتو کې خو مونږ وایو که نه دا زما مشر لیور دی او دا زما کشر لیور دی. که د چا د خاوند نه هغه مشر وي نو بیا خلک وایي چې دا زما مشر لیور دی، او که د هغې د خاوند نه کشر وي نو بیا وایي چې دا زما کشر لیور دی. په اردو کې بیا د دې دواړو دپاره ځان نومونه دي. کم چې مشر لیور وي نو په اردو کې هغه ته ویل کېږي جیټ. او کم چې کشر لیور وي نو په اردو کې هغه ته ویل کېږي دیور. بیا دغه شانتې زمونږ یو بل رشته هم جوړېږي، په پښتو کې هغې ته ویل کېږي سانډو. مونږ هغې ته وایو کله چې دوه خویندې وي او هغه دواړه واده شوي وي نو د هغه دواړو خویندو چې کم خاوندان وي نو هغه په خپل منځ کې سانډوان وي، صحیح ده. یو د یو سانډو وي او بل د بل سانډو وي، صحیح ده. اوس سانډو ته هم په انګلیش کې ویل کېږي برادر ان لا چې دا زمونږ رور دی یو قسم لا. په اردو کې سانډو ته ویل کېږي همزلف. د دې نه علاوه یو بل رشته هم جوړېږي چې هغه زمونږ د اندرور خاوند وي. اندرور مونږ څه ته وایو؟ اندرور ویل کېږي د خاوند خور ته. نو اوس د هغه اندرور چې بیا کم خاوند وي نو هغې ته هم په انګلیش کې ویل کېږي برادر ان لا. نو په اردو کې هغه د اندرور خاوند ته ویل کېږي نندوی. ښه، اوس راځو مونږ سسټر ان لا له. سسټر ان لا به هغه راځي کوم چې زمونږ د قانون مطابق زمونږ خور کېږي، صحیح ده. د هغې ما یو مثال تاسو له درکو. اندرور ویل کېږي د خاوند خور ته، صحیح ده. نو اوس اندرور هم زمونږ بیا په رشته کې سسټر ان لا شوله او اندرور ته په اردو کې ویل کېږي نند. او هم د دې نه بیا هغه نندوی چې مونږ پیله کوم وکړو د کوم چې د اندرور خاوند وي نو هغه د دې نند نه جوړ شوی دی، نندوی. ښه، د دې نه پس راځي خینه، صحیح ده. زمونږ چې کومه خینه وي، خینه مونږ هغې ته په پښتو کې وایو کوم چې زمونږ د ښځې خور وي. زمونږ د کور والو چې کوم خور وي نو هغې ته مونږ خینه وایو په پښتو کې. په انګلیش کې به هغې ته هم سسټر ان لا ویل کېږي او په اردو کې به خینې ته ویل کېږي سالی. خو د سالا په شانتې دا سالی هم زیاتر خلک په نیګیټیو کې استعمالوي، خو دا هم د یو رشتې نوم دی. که فرض که څوک سالی استعمالول نه غواړي نو د هغې په ځای باندې تاسو همشیره نسبتي هم استعمالولی شئ. همشیره نسبتي څنګه چې د سالا دپاره برادر نسبتي و نو دغه شانتې به د سالی دپاره راځي همشیره نسبتي. همشیره ویل کېږي په اردو کې خور ته، کوم چې زمونږ خپله خور وي که نه نو هغې ته همشیره هم ویل کېږي. ښه، د دې نه پس راځي ورندار. اوس ورندار مونږ په پښتو کې د رور ښځې ته وایو. ورندار ته هم په انګلیش کې ویل کېږي سسټر ان لا. او دغه شانتې د چا چې ورندار وي هغې ته په اردو کې ویل کېږي بھابھی. ښه، د دې نه پس زمونږ یو بل رشته جوړېږي او په پښتو کې هغې ته ویل کېږي یور مونږ هغه رشتې ته وایو کله چې د دوه ورونو ښځې وي
صحیح ده. هلکان دواړه ورونه په خپل منځ کې او د هغه دواړو ښځې وي نو هغه ښځې په خپل منځ کې د یو بل یور وي. هغې ته په پښتو کې مونږ یور وایو. اوس په انګلیش کې د دې دواړو دپاره هم راځي سیسټر ان لا. دا دواړه ښځې د یو بل سیسټر ان لا دي. او په اردو کې به د دې دواړو دوه نومونه دي. یو به راځي جیټانی او یو به راځي دیورانی. جیټانی جوړ شوی دی د جیټ نه. جیټ تاسو ته ما پهله ویلو که نه، جیټ څه ته ویل کېږي؟ کوم چې زمونږ مشر لیور وي نو د هغه مشر لیور چې کومه ښځه وي نو هغې ته به بیا ویل کېږي جیټانی. کشر لیور ته په اردو کې دیور ویل کېږي او د هغه ښځې ته به بیا ویل کېږي دیورانی. اوس خاوندان خو په خپلو کې رونه دي که نه، نو دا ښځې بیا دا یو خو لیور شو د یو ښځې که نه، دا زما د مشر لیور ښځه ده نو جیټانی به شي، او دا زما د کشر لیور ښځه ده نو هغه بیا دیورانی شوله. ښه د دې نه پس یوه بل رشته راځي او هغې ته ویل کېږي بن. یا ورته بن ویل کېږي یا ورته بنه ویل کېږي. کله چې د یو سړي دوه ښځې وي نو هغه دواړه ښځې په خپل منځ کې د یو بل بنې وي. او تاسو ته پته ده چې بنې د یو بل سره څه کوي. بنې ورته ویل کېږي په پښتو کې. په انګلیش کې بنې ته ویل کېږي کو وایف. کو وایف. کو وایف مطلب دا دی چې دا دواړه په دې رشته کې دا دواړه ملګري دي، دا دواړه یو ځای دي، د یو سړي په یو ځای باندې دا دواړه ښځې دي. نو په انګلیش کې به بنې ته ویل کېږي کو وایف. په اردو کې بنې ته ویل کېږي سوتن. سوتن. اوس که فرض کا د یو سړي د دوو نه زیاتې ښځې وي، یا یې درې ښځې وي او یا یې څلور ښځې وي که نه، نو هغه ښځې بیا په خپل منځ کې د یو بل بنې شولې که نه، خو پلورل شولې، جمع شولې که نه، ځکه چې ډېرې زیاتې شولې. په انګلیش کې به بیا د هغې دپاره ټکې راځي کو وایفز. کو وایفز. د وایف پلورل، د وایف جمع ده وایفز، نو بیا به څه راځي کو وایفز. او په اردو کې به بیا د هغې دپاره راځي سوتنې. سوتنې. ښه اوس زمونږ د دې څخرګنۍ په لیست کې آخري رشته راځي او هغې ته په پښتو کې ویل کېږي خیخان. خیخان ویل کېږي کوم چې د خاوند او د ښځې د دې دواړو چې کوم مور او پلار وي، د ښځې مور او پلار او د خاوند مور او پلار، هغوی دواړه بیا په خپل منځ کې د یو بل خیخان وي. دا رشته د هغه مور او پلار ده. د یو خواښې څخر او د بل خواښې څخر په خپل منځ کې د یو بل خیخان دي. صحیح ده. نو اوس دغه خیخان ته بیا په انګلیش کې ویل کېږي کو پیرنټس ان لا. کو پیرنټس ان لا. دا هغه کو دی کوم چې موږ د دې نه مخکې په کو وایفز کې وکړو، یعنی هغه خو په شریکه باندې د یو سړي ښځې وي که نه، نو ځکه کو وایف شولې. دا په شریکه باندې د دواړو مور او پلار وي، د یو دا خواښې څخر او د بل دا خواښې څخر، دا ټول دا څلور کسان د دې دواړو ښځو خاوند په شریکه باندې مور او پلار وي، نو ځکه دې ته ویل کېږي کو پیرنټس ان لا. نو په اردو کې به دې ته ویل کېږي سمدھی سمدھن. سمدھی به راځي د سړي دپاره او سمدھن به راځي د ښځې دپاره. ښه اوس د دې نه پس مونږ خپل آخري ګروپ له راځو او هغه ګروپ زمونږ دی میرنی خاندان. میرنی خاندان ته په انګلیش کې ویل کېږي سټیپ فیملی. سټیپ فیملی. او په اردو کې به ورته ویل کېږي سوتیلا خاندان. اوس کوم چې زمونږ دا میرنی خاندان دی نو په دې کې اولنۍ رشته راځي میرنی پلار. میرنی پلار هغې ته ویل کېږي کوم چې د چا خپل پلار نه وي. مثال په طور د چا پلار وفات شوی وي فرض کا، او د هغه مور بیا د بل چا سره رشته وکړي، د بل چا سره واده کړی وي، نو هغه سړی بیا د میرنی پلار شولو که نه، خپل پلار یې نه دی، سکه پلار یې نه دی، نو دغې ته بیا ویل کېږي میرنی پلار. نو اوس میرنی پلار ته بیا په انګلیش کې ویل کېږي سټیپ فادر. سټیپ فادر. او په اردو کې به ورته ویل کېږي سوتیلا باپ. سوتیلا باپ. بیا دغه شانتې زمونږ راځي میرنی مور. میرنی مور هغې ته ویل کېږي چې کومه د چا خپله سکه مور نه وي، یعنی فرض که د چا خپله مور وفات شوي ده او د هغه پلار بیا دویم واده وکړي، نو هغه ښځه به بیا د میرنی مور وي، خپله مور به یې نه وي. میرنی مور ته بیا په انګلیش کې ویل کېږي سټیپ مدر. سټیپ مدر. او په اردو کې به ورته ویل کېږي سوتیلی ما. سوتیلی ما. بیا د دې نه پس راځي میرنی زوی. میرنی زوی مطلب دا دی چې د چا خپل زوی نه وي. فرض کا یو سړی د یوې ښځې سره واده وکړي او د هغه ښځې د بل خاوند نه مخکې چېرته کې زوی وي، نو د دې سړي بیا دغه زوی میرنی زوی شولو، خپل زوی نه شولو. نو په انګلیش کې به بیا دغه میرنی زوی ته ویل کېږي سټیپ سن. سټیپ سن. او په اردو کې به دته ویل کېږي سوتیلا بیټا.
سوتیلا بیٹا. بیا د دې نه پس راځي میرنۍ لور. میرنۍ لور هم مونږ هغې ته وایو دا کم چې اوس ما ټول ایکسپلینیشن تاسو ته د میرني زوی په باره کې وکړو، نو دغه شانتې زمونږ میرنۍ لور هم وي، او میرنۍ لور ته به بیا په انګلیش کې ویل کېږي سټپ ډاټر. سټپ ډاټر. او په اردو کې به ورته ویل کېږي سوتیلی بیټي. سوتیلی بیټي. ښه، اوس زمونږ په دې میرني خاندان کې دوه ډېرې اهم رشتې جوړېږي او دې ته په غور سره غوږ کېدوئ. صحیح ده؟ یوه رشته زمونږ جوړېږي میرنی رور. اوس په پښتو کې خو مونږ میرنی رور وایو، خو دا میرنی رور دوه قسمه وي. که چاله د دې نور څه نومونه ورځي نو مهرباني وکړئ په کمنټس کې خامخا ولیکئ، خو چې زه څومره په دې باندې پوه شوی یم نو هغه دا دوه قسمونه وي. په غور سره دې ته غوږ کېدوئ. صحیح ده؟ یو میرنی رور خو هغې ته ویل کېږي چې په کومه رشته کې یا د چا مور یو وي او یا یې پلار یو وي. صحیح ده؟ خو یا یې پلار بدل وي او یا یې مور بدل وي. مثال په تور زما فرض کا پلار دی. صحیح ده؟ زما پلار فرض کا دویم واده وکړلو، نو د هغې ښځې نه که فرض که د هغوی څه بچي وشوله، صحیح ده، نو هغه بچي به بیا زما میرنی رور وي، خو په دې رشته کې زمونږ پلار یو دی. صحیح ده؟ دا زما میرنی رور شولو. همدغه شانتي د مور د سایډ نه هم فرض که د چا مور دویم واده وکړلو، فرض که پیله خاوند دی وفات شوی و او هغه بیا دویم واده وکړلو او د هغې خاوند نه بیا د هغې بیا بچي وشوله. صحیح ده؟ نو دا کم چې د پیله خاوند نه بچي وو او کم چې د دې نوي خاوند نه بچي وشوله، نو دا په خپل منځ کې میرني رونه شوله، خو په دې کې یې مور یوه ده. نو هغه میرنی رور چې په کم کې یا پلار یو وي، صحیح ده، مشترکه وي، په شریکه باندې پلار وي او یا یې مور یو وي، نو هغې ته په انګلیش کې ویل کېږي هاف برادر. هاف برادر. هاف ویل کېږي نیم ته. صحیح ده؟ په انګلیش کې هاف ویل کېږي نیم ته. اوس دا زمونږ نیم رور دی، ځکه چې زمونږ یا زمونږ پلار یو دی او یا زمونږ مور یوه ده. صحیح ده؟ نو دا نیمه رشته ورسره زمونږ پخه ده او دا نیمه رشته ورسره زمونږ کچه ده. صحیح ده؟ نو دا زمونږ میرنی رور دی، خو په انګلیش کې به دې رور ته ویل کېږي هاف برادر، او په اردو کې به دې ته ویل کېږي سوتیلا بھائی. صحیح ده؟ د دې ماله بل نوم نه راځي، سوتیلا بھائی. همدغه شانتي به زمونږ د میرنی خور هم که فرض که زمونږ یوه میرنی خور وي او د هغې سره زمونږ داسې رشته وي، دا کم چې ما اوس ټول ایکسپلینیشن تاسو ته وکړو چې په هغې کې به زمونږ یا مور یو وي او یا به زمونږ پلار یو وي. صحیح ده؟ نو دغه رشتې ته به بیا په انګلیش کې که هغه زمونږ میرنی خور وي نو هغې ته به ویل کېږي هاف سسټر. هاف سسټر. او په اردو کې به ورته ویل کېږي سوتیلی بهن. سوتیلی بهن. او یو بل هغه رشته زمونږ د میرني رور او د میرني خور جوړیږي په کومه کې چې زمونږ نه پلار یو وي او نه مور یو وي. فرض که زما پلار دویم واده وکړي او د کومې ښځې سره چې هغه واده وکړي د هغه ښځې د بل خاوند نه مخکې بچي وي، نو د هغې هغه بچي به زما میرني رونه وي. صحیح؟ زما خو خپل رونه نه دي که نه، خو په دې کې زمونږ یوه رشته هم پخه نشته دی. هغه بچي زما د پلار نه هم نه دي او زما د خپلې مور نه هم نه دي، د هغوی سره زما ډایرکټ سره رشته نشته دی. صحیح ده؟ زما سره د وینې رشته نشته دی، خو بیا هم زما میرني رونه دي، ځکه چې د هغوی مور زما د پلار ښځه ده، نو دا زما میرني رونه شوله. نو په انګلیش کې به بیا دغه میرني رونو ته د کومو سره چې زما د وینې رشته بیخي نشته دی، نو دې ته به بیا په انګلیش کې ویل کېږي سټپ برادر. سټپ برادر. او په اردو کې به ورته ویل کېږي سوتیلا بھائی. همدغه شانتي که فرض که زمونږ خور وي او همدغه ټول حالات وي، دا کم چې ما اوس تاسو ته ټول ایکسپلین کړله، نو هغه میرنی خور ته به بیا ویل کېږي سټپ سسټر. سټپ سسټر. او په اردو کې به ورته ویل کېږي سوتیلی بهن. سوتیلی بهن. نو دا و زمونږ نننی لیسن او د دې سره زمونږ دا کم چې ټول ټاپک مونږ شروع کړی د رشتو په باره کې دا زمونږ د دې سره کمپلیټ شولو. زه به په اخره کې تاسو ټولو ته د خپل اړخ نه دا یو پیغام درکمه چې څومره رشته داران خپل خپلوان دي، که هغه زمونږ نه مشران دي او که زمونږ نه کشران دي، مونږ له د ټولو عزت پکار دی او د ټولو خیال ساتل پکار دی او د دې ټولو رشتو مونږ له قدر پکار دی. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به د یو بل ټاپک سره حاضرېږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.